دل به دستاور که حج اکبر است، از هزاران کعبه یک دل بهتر است. د مشرانو جرګې ټلویزیون خوږو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې. امید لرم چې د روژې مبارکه میاشت په تاسو ټولو باندې په خیر سره تیره شي. خوږو لیدونکو، په بهر کې میشتو ځوانانو چې د سخاوت په نوم خیره بنسټ رامنځته کړی دی، د دغه بنسټ مشر ښاغلی عیسی خیل دی. دوی د ګران هیواد افغانستان ډیریو سیمو ته له بېوزلو فقیرو غریبو خلکو سره مرسته کړې ده. خوشبختانه چې د دوی مرسته تر موږ هم راورسېدله. موږ راغلي یو دلته د کابل پلازمینه یوې کورنۍ غواړو چې د یوې کورنۍ تصویر موږ تاسو ته در وښایو، دا چې د دوی مرسته به هم موږ تر دوی ورسوو. دا چې د دې کورنۍ وضعیت څنګه دی، دا روژه په دوی باندې څنګه تیریږي، له ما سره ملتیا وکړئ، موږ سره اوسئ. درنو لیدونکو، زه راغلی یم د دې کورنۍ له کاکا سره په څنګ کې ناست یم. همداراز د دې کورنۍ یوه میرمن هم دلته زموږ په څنګ کې ناست یم. غواړم چې له دوی سره د دوی ژوند چې دا روژه څنګه تېرېدله او دوی باندې روژه څنګه روانه ده، د دوی ژوند څنګه دی، له کاکا نه مې په خپله پوښتو. سلام کاکا. وعلیکم السلام. خوب هستی کاکا جان؟ کاکا جان، روزه چگونه میگذره؟ میگذره دیگه، روز از شب و روز میشه. خب همین روز و شب که تیر میشه همسایه دیگه کمک میکنه، یا لقمه نان تر خوش میخوریم دیگه. کاکا جان، ما خبر شدیم که خودتان خیلی غریب هستین و مدت ها میشود که مریض هستین. مریض تا 1 سال میشه، 1 سال و 2 ماه اینطوری میشه با امسال دیگه. تکلیف ما مثلا راه رفتن ما به همین چوب است، یعنی کلا چوب نباشه نمیتونیم راه. سرپرستی خانه‌تان چیزی خدا دارم، همین یه دختر بایم یه زنم. اولادی؟ نه دیگه، نه دختر نه پسر دیگه، همین وقت فقط یک تا دیگه زیادم دیگه. چقدر مدت می شود که مریض است؟ مریض ما زیقه 1 سال و نیم اینطوری به تکلیف هستیم دیگه. 1 سال و نیم میشه. چی تکلیف است؟ تکلیف ما مثلا ایران بودیم، از ایران که آمدیم اینجا دیگه همین عروسی کردیم دیگه به تکلیف شده 20 روز یا 1 ماه اینطوری به تکلیف. خدا همین یه دختر داد دیگه، هیچی دیگه تکلیف همین دکترم را نتانستیم که یعنی کاکا جان کار هم کردن؟ نه کلا یعنی بیل نمیتونیم بگیریم، یعنی مثلا یه خاک کمی این طرف پاتی کار خو هیچ چیزی، یعنی با این چوب بریم را. مثلا زندگی چگونه استن؟ کاربار کی میکنن؟ رزق به خانه‌تان کی پیدا میکنن؟ همین همسایه افتیاری میرن، های همسایه که بلد هستن با ما 1 سال و 2 ماه مثلا اینا میرن کمک میکنن، مثلا یا لقمه نان میخوریم دیگه هیچ کی نداریم. این زن ما هم که هست مثلا نه مادر داره، یک پدر داره، اون وضعش هم خوب نیست. و خانه هم کرایی است؟ خانه نه، خانه کرایی نیست، خانه از یکی چیز است، دکتر است. از یک خانه خودش میشیست، خودش دیگه رو توی همین 1 سال مثلا ما اینجا مانده که مثلا دعا کنی با ما ثوابش. اگر اجازه شما باشه با خاله جان هم یک مثال بزنم. چرا؟ بسیار خوب است شما سوال کنید. سلام مادر جان، خوب است؟ زنده باشین. خاله جان که روزه هم هستم و ما تا جایی که خبر شدیم زندگی شما خیلی غریب و عجیب است. زندگی دیگه خراب است، مشکل است، میگذره دیگه. روز است میاد سر انسانی می تا که عروسی کردیم می مشکلات و رنجا را دیدیم دیگه، زیاد سرم فشار آمده، زیاد دیگه مشکلات دیدیم. کسی از دوستایتان نیستن که همراهتان هم؟ هیچ کس نیست کمک کنه، هیچ چیز. یعنی بیشتر من دختره که میگم ما چی بخورم، ما گفتم برو خیره دختری خلاص میشه. اگه یعنی میام سایه اونو کمک کنم میکنم، اگه نمیکنم میشینیم دیگه، میگذره. خاله جان، از مردم پولدار، تجارا و بزرگسالای ما چی توقعی دارین؟ چی خواهش ازشان؟ خیر ببینن، تشکر بسیار زیاد که دست ما غریبا را که میگیرم خداوند دستشان بگیره. دیگه چی از او چی خواسته دارین؟ از او همین خواسته داریم مرا کمک کنن. این خانه ندارم، جای ندارم، این که تیمی دختر است، این شوی مریض است، خودم مریض است. دکترها گفتم برو بستر شو، مسترم نشد. سری چی بستر شو؟ شوی مریض، خودم مریض،
یعنی یک دخترک هست دیگه خودم چیزا نیست که برای ما کمک کنه. یعنی یک نفر دکتر از نمیشه، یعنی ما را شانده در یک اتاق کنه چیزای خودش، یعنی در یک اتاق ما هستیم دیگه میگذره دیگه. مادر جان خودتان درس خواندین، تعلیم دارید؟ درس بوده، ما مردم ادراک هستیم. یعنی کدام کاری کسبی هم یاد ندارید؟ خب خاله جان، یکی از دوستای ما خارج از کشور به نام ایساخیل یک نهاد خیریه دارن، آنها هم رای شما کمک کرده، ما کمک نقدی از او را به شما آوردیم، انشالله برای بیننده ها هم در تصویر نشان خواهد دادیم. شما از او چی تشکری میکنین یا ازشان دیگه چی خواست؟ من مثل جناب ایساخیل از دیگه مردم چی خواست دارن؟ دیگه مردم هم میخواسته داریم دست ما غریبا را بگیرم، خدا هم کتشان کمک کنه، خدا هم خیرشان بده، در هر مراد و مقصد هستن خدا برساید شد. شکر خاله جان. شکر خاله جان. ګرانو لیدونکو، مدینه جان د دې بابا جان او د دې مورکۍ لورکۍ ده. دې نه به پوښتنه وکړم، مدینه جان چطور هستی؟ خوب هستی؟ مدینه جان مکتب میخوانی؟ مکتب نمیخوانی؟ چرا عزیز دل مکتب نمیخوانی؟ پیسه ندارین؟ اگر پول می داشتین پس مکتب میخواندی؟ خب مدینه جان، میخوای آرزو داری که مکتب بخوانی؟ میخوای داینده چی شوی؟ استاد شوی؟ میخوای که معلم شوی؟ شکر مدینه جان، با امیدی که با آرزویت برسی. ګرانو لیدونکو، دا د افغانستان اوسیدونکو دي، د دې خاورې اوسیدونکو دي، بېوزله فقیر غریب خلک دي. کاکا خپله مریض د مورکۍ بیچاره هم څه کسب و کار نه لري، تعلیم یې نه ده کړی، زده کړې نه دي کړي. لورکۍ وایي چې زه امید لرم، آرزو لرم چې په راتلونکي کې ښوونکې شم. ما له ته ولې درس نه وایي؟ ویل چې پیسې نشته. د دوی ژوند تاسې ولید، دغسې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې په سلګونه زرګونه تنه خلک دي چې د بېوسۍ د بېوزلۍ تر سیوري لاندې ژوند کوي. له ښاغلي ایساخیل نه زښته زیاته مننه کوو چې دغسې د افغانستان له خلکو سره مرسته کوي او له هغې ځای نه دی مرسته رالیږي، خلکو سره د کومکونه کوي. ډېره زیاته مننه کوو. زه به کاکا ته د ښاغلي ایساخیل هغه څه نقدي پیسې چې موږ ته رالېږلې وي، تقریبا 2000 افغانۍ موږ ته رارسېدلې، په هغو باندې دوی ته سودا واخیسته. دا به ټول زه له ده سره تسلیم دوی ته به تسلیم کړم. خو یوه خبره تاسو ټولو ته زه یوه هیله او غوښتنه درنه لرم. دغسې په لسګونو تنه په سلګونو تنه خلک زموږ د هېواد په ګوټ ګوټ کې اوسېږي، ژوند کوي. دوی ستاسې لاسنیوي ته، ستاسې رحم او ترحم د ضرورت لري. دوی هم انسانان دي، دوی هم غواړي چې ستاسې په شان ژوند وکړي، خو دوی ستاسې مرستې ته اړتیا لري. کاکا جان میخوایم آخری پیامتان رو بگیریم. آخری پیام که هست اونی که کمک میکنه خارج از کشور است، خدا اینقدر بهش بده که دست پای غریبا را میگیره، عاجزا را میگیره، کمک میکنه. خدا اینقدر بهش بده که کم نشه تا آخرش عمرش خودش بچه. از حکومت، از دولت ما خواستون چیست؟ دولت ما خواسته همین است که با عاجز و بیچاره که کمک میکنه، چیزشان میگیره که غریب و عاجز و بیچاره کجا هست، ما بهشان یعنی کمک کنیم. مثلا دیگه کار و بار نداره که مثلا بکنه، یعنی دست و پا افتیده است دیگه. به عنوان آخرین سوال کاکا جان، مریضیتان دکترها براتون چی میگه که آیا قابل جور شده هست و عملیات باید شویم؟ یعنی به عملیات شما پول نیاز است؟ یعنی پول نیاز است که عملیات کنیم. اون گفته که ما عملیات کنیم تعلق به خدا داره، که شاید هم اون ما یک عملیات ما مثلا اون تعلق به خدا عملیات میکنیم که خوب شوید، تعلق به اون داره دیگه ما یک عملیات میگه تو نیاز داری که کمر تو پای تو گرفته است، یعنی راه رفتنش سخت است، نه گشتنش مثلا سخت است. اینطوری است. بعد زنده باشید کاکا جان، خدا نگهدار. اینام که کمک میکنه، اینام که زحمت میکشه، میان اینجا مثلا دست پای غریبا رو خدا اینام اینقدر بده که تا آخر عمر مثلا با زن و بچهای خود موفق و پیروز باشن. زنده باشید کاکا جان. این زحمت کش تکلیف پایین دوستایتان رفیقایتان مثلا آشنا اینام اینقدر یعنی تم آرام باشی، اینام همه زنده باشید کاکا جان. آرام باشی شما. تشکر. د ښاغلي ایساخیل
مرسته مونږ تر دې کورنۍ پورې راورسوله. ګرانو هیوادوالو، ملي سوداګرو، مشرانو، که تاسې هم غواړئ له دغسې بېوزلو خلکو سره مرسته وکړئ نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 050 21 206 075 21 51 206. په دغه شمیرې کولی شئ چې له موږ سره اړیکه ونیسئ. دغسې بېوسو، بې غریبو، بېوزلو خلکو سره به ستاسې مرسته موږ شریکه کړو. په پاک او مهربان څښتن تعالی مو سپارمه. الله مو مل شه.